الله تعالی بیانوي چې کسې مو توسته خپل حبیب در کړی دی دوم نعمت مې دادی چې په هغه حبیب باندې مو توسته د ایمان وروړل توفیق در کړی دی د ربیع الاول میاشت شریدو په دغه میاشت کې فخر موجودات سرور کائنات خاتم النبیین او رحمت للعالمین دنیا ته تشریف وروړی دی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین جوړ کړی دی خاتم النبیین جوړ کړی دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راتلګ د میشتوسته پورا د ټوله دنیا د پورا د ټول عالم د پورا دا یو غاټ عظیم نعمت دی الله تعالی په میشتوس باندې ډېر زیات نعمتونه کړی دي خو په هغه نعمتونه کې دوه نعمتونه داسې دي چې الله تعالی یې چې په توس باندې مو دا ډېر عظیم احسان کړی دی اول نعمت الله تعالی په قران کریم کې سورۃ الحجرات کې بیانوي بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان یې چې مو توسته د ایمان توفیق در نصیب کړی دی دوم نعمت الله تعالی په میش باندې کېم کړی دی الله تعالی قران کریم کې بیانوي سورہ آل عمران کې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم الله تعالی دوم نعمت په میش توس باندې دا کړی دی چې په توس کې دننه مو توسته یو رسول درلږلی دی یتلو علیهم آیاته ويزکیهم چې هغه په توس باندې د توس آیات تلاوت کوي ويزکیهم د توس تزکیه بیانوي ويعلمهم الكتاب والحکمه او توس ته د کتابو او د حکمت علم درکوي وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين چې اگر چې توس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بعثت نه د مخه ډېر په واضحه گمراهی کوي نو کسې الله تعالی په میشتوس باندې دوه نعمتونه نازل کړي دي یو نعمت الله تعالی میشتوس تر کړی دی چې هغه نعمت د ایمان توفیق دی دوم نعمت میشتوس صدر کړی دی چې الله تعالی خپل د رحمت پیغمبر د خپل رحمت نبی میشتوس تر نازل کړی دی میشتوس تر لږلی دی په بل الفاظ باندې دغه تعبیر داسې شي الله تعالی بیانوي چې کسې مو توسته خپل حبیب در کړی دی دوم نعمت مې دادی چې په هغه حبیب باندې مو توسته د ایمان وروړل توفیق در کړی دی نو کسې د میشتوس ایمان چې کوم دی په دا کې بنیادی کردار چې کوم دی بنیادی د میشته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صدقه ملاو شوی دی د په وجه سره میشتوس ته ملاو شوی دی دغه وجنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتلاګه دا د میشتوس ټوله د پورا د عالم د پورا د ټوله دنیا د پورا دا یو عظیم نعمت دی چې هغه د بعثت دی د درتلاګ دی نو الله تعالی په میشتوس باندې دا غدوا ډېر غټ نعمتونه کړی دي